د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سور نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. یا او جامې رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره جامې رنګول زده کوو. دا خو مالا یوه جوړه جامې ښکاري، تیار یې اوتو شوي. اغوندوی نه؟ خو زه یمه چې راشي چې لږ رنګ ورکو. کوم رنګ؟ فولادي رنګ. راځئ نو دا غټکیا ګورئ، دا د ولي په سر یې دغسې به رنګ ورکو. اول یې دا چپ نستوڼی لاندې راځئ، ډېر ډاډه راځئ، ټول یو رنګ دی. دغسې د جب سره لږ احتیاط کوئ. نو ولې احتیاط راځئ چې دې ته هم دا رنګ ورکو نو. داسې خو نشي کېدی چې کالي به فولادي او جب به یې سوري. ښه راځو دغه سینې ته. ډېر ښه. سپینې جامې هم ډېرې ښې، خلک ورسره ډېر ښه ښکاري، ډېر سنګین ښکاري. دغسې ښه یې وږئ. راځئ نه د دې سینې نه لاندې. ډېر اسانه دی. وایي چې نظافت د ایمان جز دی. موږ تاسو لم پکار دي هر چېرته چې کینو یا ځو یا کوم کار کوو نو خپلو جامو لم ډېر پام وي چې ناولي نشي او بېلمازه نشي که نه. د دې لمنې لږه برخه پاتې ده. لږ نور هم لاندې راشئ. اوس یې نو د پرتاګه پیڅې د چپې پیڅې نه به یې شروع کړو. پاتې شوه ښی پیڅه. دغسې پاتې چې شی شو. زه یمه چې دغې غاړې ته به یم لږ شانتې رنګ ورکړو چې سپینه پاتې ده که نه. تاسې یې وګورئ، دغه نستوڼی بس. جامې رنګول دې زده کړل، اوس د ی توری رنګوو. دا ټکي ټکي ی توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ی توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ی توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. ی توري ته یا اوږده هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com.
0039 280 20 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.